السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده څنګه کولی شو KVA کیلو واټ ته بدل کو کیلو واټ KV ته بدل کو نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته اول راځو KVA ته KVA مساوي کیږي کیلو واټ تقسیم پر پاور فیکټر مساوي کیږي د KVA سره دوهم راځو کیلو واټ ته کیلو واټ مساوي کیږي KVA ضرب پاور فیکټر مساوي کیږي د کیلو واټ سره اول راځو KVA ته اگزامپل مثلا دوستانو زمنګ سره یو 10 KVA ترانسفارمر دی مونږ څنګه کولی شو دا کیلو واټ ته بدل کو نو دوستانو 10 KVA دا ضربو په پاور فیکټر کې چې 0.8 دی نو 10 KVA ترانسفارمر مساوي کیږي د 8 کیلو واټ ترانسفارمر سره دوهم راځو کیلو واټ ته مثلا زموږ سره دوستانو یو 10 کیلو واټه موټر دی مونږ څنګه کولی شو چې دا کیلو واټ د دې KVA ته بدل کو نو دوستانو کیلو واټ مساوي کیږي 10 دا تقسیمو په پاور فیکټر باندې چې 0.8 دی نو دوستانو د دې KVA مساوي کیږي د 12.5 KVA سره دوستانو د دې فارمول په واسطه باندې تاسو کولی شئ کیلو واټ KVA ته بدل کړئ او KVA کیلو واټ ته بدل کړئ نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم